بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیوادوالو. د افغانستان کرکټ بورډ چې د ډیره وخته د سپانسر په لټه کې و، اوس د کرکټ مینوالو خپل ولس ته دا زېری لرو چې الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېدو چې د هندي شرکت سره 3.5 میلیونه ډالر قرارداد وکړي. دا شرکت د ډریم سپورټس په نوم دی او د آی سی سی پارټنر هم دی. د بیگ بیش لیگ د نیوزیلینډ او د استرالیا سره هم ملګرتیا لري. د یاد قرارداد له مخې به افغانستان کرکټ بورډ ته 3.5 میلیونه ډالر د 15 کالو په موده کې ورکول کیږي. باید ووایم چې دا هغه رایټس دي چې تر اوسه افغانستان کرکټ بورډ نه و خرڅ کړي. د دې سره سره د سپانسر دپاره مختلف سپاټونه موږ خالي لرو او ښه زېری دغه دی چې د درې نورو شرکتونو سره موږ خبره روانه ده. د دې هیله چې ډېر ژر به د دوی سره یوې پایلې ته ورسېږو. دې سره به د افغانستان د کرکټ بورډ د اوسني مالي بحران څخه هم راووځي او د همیشه دپاره به انشاءالله د دې سپانسر د نه لرلو ستونزه ختمه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان کرکټ بورډ د مذاکراتو د یوې اوږدې پروسې په پای کې وتوانېده چې د ډریم سپورټس کمپنۍ سره د افغانستان کرکټ بورډ د مارکیټینګ ډپارټمنټ په همکارۍ باندې یو 15 کلن قرارداد د څه کم 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک کړي. یاد قرارداد درې عمده برخې لري چې درې واړه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د ارزښت وړ دي. لومړی برخه د ان اف ټیز حقوق دي یا نن فنجبل ټوکنز. دا د حقوقو یو نوې بڼه ده چې په سیمه کې افغانستان کرکټ بورډ یوازینی هیواد ده چې یوازینی بورډ ده چې دا حقوق به مالي د دې حقوقو خرڅلاو وکوي. دومه برخه د فن ټوکنز ده او درېیمه د مالي ملاتړ حقوق دي چې افغانستان کرکټ بورډ توانېدلی ده د 15 کلونو دپاره د نورو مالي ملاتړو ترڅنګ ډریم سپورټس هم د مالي ملاتړ کوونکي په توګه ترلاسه کړي. د ډریم سپورټس کمپنۍ د هندي یو تر ټولو غوره کمپنۍ ده. د دوی د فرعي څانګو په شمول ډریم سپورټس کمپنۍ د 100 میلیونه فعالو یوزران لري چې دا د سپورټ په نړۍ کې تر ټولو د یوې فعالې کمپنۍ ښودنه کوي. د یادولو وړ ده د افغانستان کرکټ بورډ د ډریم سپورټس سره د قرارداد له مخې به د ډریم سپورټس د حقوقو د خرڅلاو په بدل کې د نامحدود وخت لپاره 10 سلنه ګټه ترلاسه کوي. دا یو ارزښتمن قرارداد دی چې افغانستان کرکټ بورډ توانېدلی چې ترسره یې کړي. د ډریم سپورټس او فرعي شرکتونو په اړه یې ډریم سپورټس په هند کې د سپورټي ټکنالوژي تر ټولو مخکښ شرکت دی چې د ډریم 11 ډریم سیټ ګو ډریم ایکس فن کوډ او ډریم پی په څیر ستر برنډونه یې تر چتر لاندې کار کوي. ډریم سپورټ غواړي چې په راتلونکي کې د نړۍ تر ټولو غوره جامع او د مینوالو د خوښې ډیجیټلي سپورټي جوړښت یا پلیټ فارم واوسي. ډریم 11 د نړۍ تر ټولو لوی خیالي سپورټي پلیټ فارم دی. دغه شرکت له 120 میلیونو ډیر کارونکي لري چې پکې خیالي کرکټ یعنی فانټسي کرکټ او نورې نړیوالې لوبې کوي. ډریم 11 د ډریم سپورټس تر ټولو لوی برند دی چې د هند له ډیرو نورو ملي او نړیوالو سپورټي ادارو او لوبغاړو سره ملګرتیاوې لري. Hello NFT Moments fans, glad to be part of this exceptional platform built for cricket lovers. Looking forward to create wonderful memories for you. Follow us in Deriu.